السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزیزانو، د ځینې مسلمانانو بیخي داسې یو د خدای عبادت پیل کړی دی چې څنګه چې الله رب العزت فرمایي چې انسان ما خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی، نو خدای پاک بیا کلمې نه وروسته مونځ، روزه، زکات، ذکرونه، تلاوتونه، قدرونه، شفقتونه، احترام، د مور او پلار خدمت، د خویندرونو خدمت، د خپل خپلوانو خدمت، د علماء کرامو خدمت، د مشرانو خدمت، د وطن خدمت، دا ټول عبادت دی. حلال رزق ګټل، خپل مور او پلار، خویندرونو، بال بچته عبادت، دا ټول عبادت دی. خو دوی دا فکر کوي چې نه دغه منځونه او تلاوتونه او بسلر ساده پامدې کې ناستې. زه خو ځنې داسې ګورم چې مور او پلار یې پرېښي دي، خویندرونه یې پرېښي دي، ان تر دې چې خپله مېرمنه او بچي پرېښي دي او دی په ذکرونو او په تلاوتونو کې سر دی. او دی وایي که یو طرف ته سړی فکر وکړي دا هم یو رقم مطلب پرستی ده چې جنت ته زه لاړ شم، بس جنت ته لاړ شم، هر څه پاتې خو جنت ته زه لاړ شم. نو عزیزانو، سمه لار د علماء کرامو نه زده کړئ چې دغه ټول خدمت د ځان، د مور او پلار، د خویندرونو، د بال بچ، د مېرمنې، د ګاونډیانو، د خپلو خپلوانو، د قام، د خاورې، دا ټول حق را باندې دی. متوجه اوسئ، دا ټول به د موږ نه خپله برخه حق غواړي، باید پوره یې کړو او د دې خدمت وکړو او د دې سره په خوا کې خدای پاک راضي کړو، د الله عبادت هم وکړو. داسې نه دی چې بس وروره ځان نه د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه جوړ کړی او په یو ځای ننوځي او خلاص مازی منځونه او دسونه دا خو هر سړی کولی شي. د دې سره باید دغه نور په هیر نه کړي. السلام علیکم ورحمت الله.